له ایران څخه وروسته سعودي عربستان هم د افغانانو د اعدام لړۍ پیل کړه. په سعودي عربستان کې د افغانانو اعدامونو د اسلامي امارت د پلویانو او ولسي افغانانو غبرګونونه راوپارول. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سعودي عربستان د یو افغان وګړي عبدالقیوم شینواري په دار ځړول منلي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت په وینا شینواری په مکه کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و او د خالي یا شنبې پر ورځ د اعدام حکم پلی شو. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې رسمي خبرپاڼه کې لیکلي چې عبدالقیوم شینواری یو افغان وګړی په لوړه کچه د هیروینو په قاچاق کې ښکېل و. امنیتي ځواکونو هغه نیولی و او تر څېړنو وروسته د جرم په تور محکوم شو. د وزارت په وینا شینواری په ځانګړې محکمه کې خپل جرم منلی و او د سعودي واکمن د اعدام حکم ومانه. د خالي یا شنبې پر ورځ د وږي پر 10مه نیټه په مکه کې د شینواری اعدام ترسره شو. دا په داسې مهال کې ده چې سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د اعدامونو لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوالې ټولنې د کلني راپور له مخې سعودي عربستان په 2022 زیږدیز کال کې 196 کسان اعدام کړي وو چې دا د تیرو 10 کلونو په موده کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د اسلامي امارت ځینو ملاتړو د شینواری اعدام د سعودي عربستان د قانوني حق په توګه یاد کړی. دوی وایي چې د نشئی توکو قاچاق یو ستر جرم دی او په شریعت کې یې د سخت سزا وړاندوینه شوې ده. دوی باور لري چې سعودي عربستان د اسلامي قوانینو په رڼا کې عمل کړی او دا له نورو لپاره عبرت کېدای شي چې له دې ډول جرمونو څخه ډډه وکړي. یو شمېر فعالانو په دې اړه ویلي هر هیواد حق لري چې له خپلو قوانینو سره سم چلند وکړي. که چیرته یو کس په جرم لاس پورې کوي باید د خپلو کړنو سزا وویني. دوی ډیروي چې د اسلامي امارت واکمني هم باید په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې لا ډېرې هڅې وکړي تر څو د دې ډول پیښو مخه ونیسي. په ولسي کچه د شینواری اعدام ته غبرګونونه توپیر لري. یو شمېر افغانان د دې اعدام په اړه خواشیني څرګندوي او وایي چې دا ډول سختې هڅې د وګړو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي. دوی باور لري چې د اعدام پر ځای باید د سمون او بخښنې لارې چارې ولټول شي تر څو د وګړو ژوند خوندي شي او هغوی ته د بیا جوړونې واره ورکړل شي. ځینو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې څرګنده کړې دا چې یو افغان وګړی د اعدام په سزا محکوم شو پر موږ ټولو اغېز لري. باید پر دې مسله بیا غور وشي او د سمون لپاره حل لارې ولټول شي، نه دا چې ژوند ختم شي. سعودي عربستان د نشئی توکو د قاچاق پر وړاندې سخت قوانین لري او د عبدالقیوم شینواری اعدام دا ښیي چې دغه هیواد د دې جرمونو پر وړاندې سخت دریځ لري. د اعدامونو دا کچه په سیمه او نړۍ کې د بشري حقوقو ټولنو لخوا د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده.